السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو له خوست ښار نه لرې ان تر ځاځي میدان ولسوالۍ اکا کلي راغلي. هغه سپین ږیري ته چې یو ګونګ زوی و، یو لاس یو خپای مات شوي و، خو دا ډېر بیچاره و. د ده کور هم ګورو او د دې سره بعض ورونو کومکونه کړي دي، هغه هم ورته سپارو. راځئ دغه ویډیو موږ سره وګورئ او کور یې که تاسې ګورئ دغه وړوکی کور چې ګورئ دا د ده کور ده. قدرمن لیدونکو کله چې غربت راغله نو بیا د په کلي کې کور هم معلوم وي، لکه څنګه زما دغه کاکا کور ده. السلام علیکم کاکا. ستړی مه شئ، جوړ یې تکړه یې، طبیعت ښه ده، ژوند بخیر ده، ښه خو یې ښه جوړ یې. اجازه ده داخل در شو؟ څنګه شو بچه دې څنګه شو؟ تر تا پخلا مې وکړه. ښه نو څه کاکا څنګه همداسې ولې خندل؟ قدرمن لیدونکو د کاکا کور ته داخل راغلو. دا د کاکا کور ده تاسې چې ګورئ، او دا هغه ورور ده چې هم په ژبه باندې ګونګ ده، هم یو لاس یو خپای مات شوي. خو بس الله دې داسې ورځ په چا باندې نه راولي چې کله دې په کور کې یو مریض پروت وي او تا سره په لاس کې څه نه وي او تش لاس وي. کاکا هغه ورځ باندې چې ته به زور کوې، دغه زوی دې په دا حالات کې و، لوس پای موت و، تو جوب کې پیسې نه وي، څه احساس دې کولو؟ مو والا داسې کولو که زه دلته ورته شوم. ډېر خلک مې داسې ولیدل که نه چې وایي چې داسې به یې چې دا زه نه پېژنم، داسې مې ولیدل. تو نه وي چې نه یې پېژنم؟ ولیدې نو هر رقم ته مشکل په مونې تېر شو، ولیدې. خو بیا چې خدای څومره خوښه وه چې څومره ښه وه، خدای پاک مهربان شو، یا مغه دې کوټې کې یا بل دې کوټې کې مو سره خورو غریبانو د نه ډېر هغه والا هغه سره وکړه. ډاکټر چې و او ډاکټر خپله قرباني والا ښیلي. ښه ډاکټر خبره دې وکړله کاکا، د ډاکټر چې کومې پیسې پروتې وي هغه موږ ورته وسپارلې. ښه قدرمن لیدونکو تاسې به زما په څنګ کې ویډیو هم ګورئ چې د دغه ورور د مالیاتو پیسې پاتې شوي وي کاکا باندې. کاکا ماته زنګ وکړلو چې زه خو ځم، پیسې ما خدای مهربان ده ډاکټر ته ټلیفون ورکړه، زه خبرې ورسره وکړم. ما چې خبرې ورسره وکړې ما پیسې دي موږ درکوو، ما ورته خفه کېږه. کاکا هغه پیسې موږ ورکړلې، د تا په څنګ کې به ویډیو هم موږ اچوو، دلته به خلک ګوري لیدونکي. هغه به کومه بقایا چې پاتې وه هغه بقایا دې هم ختم شو، هغه موږ ورته ورکړلې. الله دې قبول یې کړي چا چې مرسته کړې وي. ښه لیدونکو کاکا چې و واقعیت موږ یې هغه ورځ باندې خفه کړلو، خو بیا هم موږ تل په دې باندې باوري یو چې موږ په دې نړۍ کې به احساس وروڼه او خویندې لرو او د داسې مظلومانو لاسنیوی به کوي. الحمدلله د کاکا هغه پیسې چې وې لنډې شولې، یو څه اندازه پیسې چې پاتې دي هغه موږ نغد درته وسپارو. خدای د خیر درسره وکړي. اوس جوب کې څه پیسې وي اختر دې پورې؟ اختر څنګه تېر شو؟ نه کسانې چې نه مختار مو ته دا وهرڅوي کې به کور ورڅولی دغه غوښه یې ترڅولې. تر اوسه دې پخه کړې نه ده دا غوښه کاکا؟ تر اوسه دې غوښه نه ده پخه کړې؟ نه لږه مو ته بیګا دالو ته ورچولی وه. خو ده ته یې ورکوئ؟ ده ته یې ورکوو. وشه د میوه دغه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 دغه دي. ښه لیدونکو دغه مو ورته وسپارلې. راځئ په خپل چم ګاونډ کې د داسې بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړو. داسې خلک موږ او تاسې باندې حق لري، تر ټولو ډېر حق چې لري ګاونډي یې لري. د بعضې ګیلې موږ ته په هغه ورځ باندې وکړې چې زما زوی لوېدلی و، حتی چا سره موټر کې نه وړو تر ډاکټره پورې. ګورئ د هر څه چې الله راکړي دا موږ تاسې نه بیرته اخلي، که روغ صحت ده، که ځواني ده، که پیسې دي، که موټر دی، هر څه بیرته اخلي، مګر خالي لاس به ځو. کاکا دا واقعه خو تېره شوله، که چا ښه وکړل که چا بد وکړل تېر شو، دواړه نه هېرېږي که نه. خو الله پرون د الله د روپۍ دلته د کندور سراوي موجود ته ما خو پکېږه کدي خدای کدي دي که خیر دی خدای خو مهربان دی که نه؟ خدای خو مهربان دی، بیا هم خدای مهربان دی. ښه څه ویل غواړې هغه ورونه او خویندو ته چې همکاري کړې وه؟ شی مونږ اوس کې چیر سره دي دغه کسې د شین چات دا چې دی دا بدله ده الله پاک یې نیکه یو دوی ته ویل کړي. نور خو موږ بود چی وکړو دا مدد ته چی موږ په وخت کې نور څه شته نه. ښه قدرمن لیدونکو دا خپرونه همدلته پای ته رسوو، تر بلې خپرونې
ښې چارې ښه وخت درته غواړم کاکا خشول خو شوي انشاءالله اوس بالکل دغه مرسته سره وشوله د کار سړی نه چې وي کار زیات سړي باندې بوج وي که نه کار ځم لاړ شو نغدې پیسې هم درته ورسېدې خشول خو شوي اوس بالکل خوشحال خدای فرمان خدای فرمان الله پروردگار مو د دین دنیای مونږه ها کړه امین تو چې د خدای قدم په قدم ډېر قدمونه بشي نکایو کې د خدای بدل امین دا بدله د الله پاک تو ته صبر او حوصله ډېر امین امین خدای فرمان لیدون زړګي حال بخدایا چاته وایا